أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زموږ شاوسو به خبره ببارد درس او شپته خوونه کې و چې دروژه د درس نه بده خو معطل پاتې شي و ده. رسول الله فرمایي علیه الصلاۃ والسلام دین د اسلام تقریبا 300 خوونه لري. الله رب عزت شکل یو بندله اراده د خیر او د جنت وکي نو بدی خوونه کې رسو خوونه برخه الله تعالی ورکي شهاد ابوبکر نه شاغه کې الله رب عزت د ټول خوونه راجمع کړي وو. ابوبکر د عمل په نیت باندې به دا موږ ته شروع کړي و چې ایسته ویل شي و نن یو بل خو عجبه سوء المعامله بد چلند شکل انسان د مزدور سره وکي د سورلۍ سره د ماتحت کسانو سره. رسول الله فرمایي د دې خو نتیجه دا ده چې د انسان به الله د جنت نه محروم کی. دا ډېر توانی خو دی. موږ تاسو له مزدور رب العالمین راکې ماتحت کسان راکړه ملګری چې د دې تربیت موږ تاسو باندې ضروري لازمي. ولډیر انسانان د شي وجه د غوي سره موږ یو غلط رویه وکړو په ځای دی باندې شي غلط رویه سره موږ وکړو ځان له دنیوي څخه ګټه راوړو. رسول الله فرمایي د دې شي نتیجه بدایي چې د انسان به الله رب العزت د جنت نه محروم کړي او د جهنم په طرف باندې روان کړي. لکه به تور مثال یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي شکل څخه کسان د په تربیت کې رش او دنه د ملګرو صحیح تربیت ونه کې بلکې اسه ټیمپاسي وکي کاغه سجده او کاغه د جمعه امامت ته کبل خبره ده کبل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ودا انسان چې د تربیت کې رالو ایدل او دغه سم تربیت ونه کې نتیجه دا شو چې د انسان د جنت بیم بالکل ونه ګوري. دا څو غره خلکو لا د یو رستن خواچې ته کټکې زړې پړک بیلېږي لیکن هغه د ملت بچي او د قشن د خپل کشره کده سره مدرسه کې دی او کده سره به جمعات کې او کده سره به مکتب او لیسه بونتون کې دی. صحیح تربیت ونه کې محمد رسول الله فرمایي چې د دې مربي نتیجه دا د به جنت بیم ونه ګوري او ځای به جهنمي او زهر چې خپل خو خره بچرن سره ویریش. اهل علم فرمایي چې انسان د شیو کار وکي چې به خپل کار او حرکت باندې جانب مقابل له ضرر ورکی. د دې انسان نوم دې بد چلندې بدخویا او زه د جهنمی به. یو حدیث کې راځي بهر راځي فرمایي ان رجلا قال يا رسول الله يسلي يا الله رسوله ان لي قرابه زما خپل ولی شته زه د غسر خپل ولی کالم او يقطعوني او غیز ما سره خپل ولی کټ کئ او احسن اليهم زه د غسر نگی کوم او غیز ما سره بدی او زه چې خپل ځم په غوی باندې اګه کوم او غیز ځان زمانه خبره کی. رسول الله ورته ویلي لئن كنت كما قلت کته شوی لکه څنګه وینا شې وکړه نو ته شولې لکه دغه انسانانو چې ګرمه شګه په غوی باندې وخړله الله رب عزت بس سره په د خپل خوانه په تعاون کې وسړې واچوي یو څوک بواچوي تر ستاسو ژوند پورې. معنا دا ته دې چا سره خپل ولی پاله هغه قطه کوي ته سره نیکی پاله هغه لړی کوي بد کارونه سره کوي ته په غوی باندې ځان خبري او غوښتنه ځان نه خبر کی. محمد رسول الله فرمایي چې دا غوښ سره کوی کوي او غوښ سره بد چلن کوي دغه د بد چلن نتیجه دار چې هغه رب العالمین جهنم له بوجو ته الله جنت له بوشي. د الله رخصه بس سره کومکی. عبدالرحمن بن ابي بکر فرمایي یو سړي ویل دا الله رسول اي الناس خير په دې ټول انسانانو کې به کوم انسان ډیر غوري قیمتي. محمد رسول الله ویلي من طال اغه انسان چې دغه عمر وګچي وحسن عمله عمل کې استشي نو قال به ویل فاي الناس شر بده ټول انسانانو کې بد او خراب سره کوم وي
وی هغه انسان چې هغه عمر وګت شي او د عملي بچ شي د انسان بد دی او د دې بدانو چې جهنم دی دا سړی بل جهنم لبوشي هر سړی اوس خپل عمر خپل معاملات باندې سوچوږي چې زما په ژوند کې د عمل خوځي او که زما بد که خوځي نه زیاده جنت ته او که بد وځي نه زیاده جهنم دی بچره دغه نتیجه ده ابي امامه نقل له یو زنانه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوه ماشومان و یو په دې غي کې نیول او د بل ځام سره روان کړو رسول الله ویل حاملات وذق زنانه چې د اولاد باندې په خپل خېټو کې والداتونو به څنګه کې غوي لړ مين دي رحماتونو رحم کوي باغې باندې وې کشرته دوی منس کوله په خپل ټیم باندې صحیح او خاول له zarar ور کوله وې د شي زنانه به الله ډایرک جنت له داخله ولې خو لیکن دې په دې منځونو کې نقصان کې او خاول له zarar ور کوي ځکه رب العالمین دا جنت تلک معطل کوي د حدیث کې تاسو سوچ کوئ نبی صلی الله علیه وسلم جنت داخله ته لپاره دوه خبرې ذکر کړې دي یو دا خاون له zarar نه ور کول ځکه خاون له zarar ور کول دا بد چلن دی او کوم انسان کې چې بد چلن موجود شي الله رب عزت به جنت نه منع کی د جهنم په طرف باندې بدار روان کی خطرناک صفت دی دا ابو هريره سے فرمای بخاری کې حدیث سے مسلم کې رسول الله نے نقل کړی دی و اذا دعا الرجل امراته چې کله وسره د خپل زنانه روغ غړي لا فراش د خپل فرش لا فابت اغه انکار وکي چې د خاون خپل راشي لعنت الملائکه و په دې زنانه باندې ملائک لعنت کې حتی تصبح تر سبا پوري ځکه دې بد چلند وکي خراب چلند وکي او چې کله تر سبا پوري بتا باندې الله لعنت متوجي شي نو سره خیر ته بجر د جنت ته ولاړ شي هیڅ چیرته به جنت لاړ نشي عبد الله بن جعفر نقل له یو ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړه مسورلې باندې یو خبره مال پټه وکړه او ما به دا خبره خوښه ګڼل چې کومه خبره مان رسول الله پټه ویلې د راس هغه پټو ساتم د یو هدف د فاره وینا صافه یو باغ لمن داخل شو د انصارو پدې کې وکړو فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله چې دی وکړه ولیدو نو حنا وزرفت عيناه د شیخ خپل आवाज وکي او د سترګې وکي روان شو دی رسول الله باغ کانی پیژندل مسلم کې حدیث چې رسول الله باندې سلام اچولیو یو ورځ یو سن له یو کجوري له ولاړو تقریر کو چې کله د منبر جوړ کړی شو وې دې سن رسول الله په زده شجاړه وکړه لکه وړو کې ماشوم تر دې پورې چې محمد رسول الله ته غاړه واخصه دومره مینا سړی د خپل ځان لوګورو دي حیوانات او جماعت د مینې لوګوري او به چې دا کومه دعوه موږ رسول الله سره کړې د مینې محبت د سړي رښتیا دروغ معلوم شي زمونږ ډېر اوچته دعوی دي چې موږ محمدین یو علیه الصلاۃ والسلام لیکن داغه په سنت باندې چې کله سړی به عمل کې د شور د ګورو لکه دشمن په درسونو کې په منبر باندې په تقریرونو کې د دې خلکو سپکه خلکو له بیان او بل اجر نه دی کړی صرف رسول الله په حدیث باندې عمل کړی دی قسم په الله چې ستانه هغه کې مشرب زید دی قسم په الله ستانه په غتی کې مشرب زید دی قسم په الله ستانه په کجوري بوټي کې مشرب زید دی هغه د محمد رسول الله په خپګیږي او تو سره دښمنی کوي دا دښمنی دي شخص سره نه ده دا دښمنی په واقع نفس الامر کې اصل کې د محمد رسول الله سره ده دوی د وژړل چې کله دی وژړل فاطاه النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله ورتراغه فمسح زفراه نبی صلی الله علیه وسلم داغه د غوږ نه پورته راکم اډو کې چې په دې ورته ګوتی واله قرار کې چې کله قرار کې نبی ویلي من رب هذا الجمل اې دی خاون څوک دی لمن هذا الجمل دا وګد چا دی یو ځوان د انصار نه راغی ویل یا رسول الله دا اسما دی محمد رسول الله ورته ویلي افلا تتق الله في هذه البحيمه تدلنا نه یریږي په دې چاربک چې الله تعالی هغه مالک ګرځولې فانه شکا الیا ودمه له شکایت وږي چې تدا وږي کوي او تقشن لوی درانه درانه کارونه ور باندې کوي به د سره غل خوراک او ساک نه برابرې نو کوم انسان سره چې څاروي دی او هغه باندې کاروبار کوي او خوراک او ساک به سم نه برابرې ورته رسول الله فرمایي وې د دې شړې بده عمل باندې نتیجه ده چې الله رب عزت به جهنم له داخلي دا څومره خطرناک خبره ده عائشہ رضی الله عنها فرمایي رسول الله فرمایلی چې ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصيم بد په انسانانو کې الله رب عزت هغه انسان چې هغه جګړه مار دی او په ارزه کې لانجه او جنجال نه جوړي ځکه دا مخلوق تکلیف ورکړي ابو هريره فرمایي چې سړیو
رسول الله له قرض ورکړي او قرض به طلب کې اغلظ عليه رسول الله باندې سخت خبره وکړي فهم به اصحابو د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو اراده وکړه چې بری سړی ورودانګي ویني نبی صلی الله علیه وسلم دعوه پرې دی فإن لصاحب الحق مقالا د چا چې بچا باندې قرض هغه حق لري چې څه خبرې دي شړلې وکي او تاسو دلا یو خواله وره کوي د ویل یا رسول الله لا نجدو موږ نه مند کو مگر هغه څوک چې دا کوم وخت موږ یاد کړی دا غن ډېر عزت منو موږ سره شته شي وره کو قیمتي نبی صلی الله علیه وسلم ویل شي وره کوم دا فإن خيركم بتاسو کې بهترین انسان هغه څوک دی چې څوک چا سره د قرض معاملې کوي په خپل ټیم په خپل طریقه باندې ورته ادا کوي قرض ادا کول په خپل ټیم باندې وخت باندې نتیجه دار چې دا سړی به جنت ته لاړ شي او چې څوک چا قرض ولې او اخو دغه مسله کوي او بیا ورته نه ادا کوي قصدنا د دې انسان زیاده چې دا رب العالمین په دغه معاملې باندې جهنم لبوشي دا څومره خطرناکه خبرې دي منګو تاسو له وایي چې ځکه گزاره وکا ته خو چرته محتاج نه کله به درکو عبد الله زبیر نقل لې هغه د خپل پلان نقل کوي سړیو د انصار نه چې زبیر صاحب سره په ځکه لنجاله نه جنجاله د ابو په نوبت کې او هغه ځکه ابو چالت ډیره څنګه وا د خلکو په دې باندې دا کجوره خړو بولي انصاری ویل چې دا ابو خوشی کا اسړی ویل نه د دوړو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم زبیر ویلی یا زبیر دا خپل فصل خړو کړي غین اور څه بدل ابو ورولېګا د انصاری څه غوسه شو ودا خو سره تروز یو ځکه دا خبره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم دا الزام کې ضرر ورکي د محمد رسول الله په مخ کې رنگ راغی تغییر او به زبیر لوی یا زبیر دا خپل فصل خړوب کا او دا وبم د شي به جاری ساته تر دې پورې چې به دې پول باندې وانګي نبی الله رب العزت هغه ایتونه نازل کړ چې فلا وربک د شنه لکه داخله چې کوم داوی کوي چې موږ د قسم موږ مؤمنان یو الله رب العزت فرمایي صاحب رب مې قسم داخله به تر څو پورې چې تا حاکمونه ګرځي پر خپل فیصلو کې دغه بر سره ایمان پیدا نشي کله چې انسان په خپل فیصله کې فیصله کول قران او سنت ونه ګرځي بلکې نور قوانین ګرځي او بل چا خبره ګرځي رسول رب العالمین فرمایي دې سړي کې سره ایمان نشته چې بده کې ایمان نه سم خیال الله بچا د جنت لاړ شي هیڅ چرته ولړ نشي ترجمه تر باب سره مناسبت داري دې سړي رسول الله له ضرر ورکه ضرر او مسلمه فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم دیو دو جګړه مارانو خبره دروازه په خله کې واورېدا د وروته به ورته ویل چې انما انا بشر زګور یو انسان ما او ډیر کړي جګړه مال راش په دې خله کې چالاکی درړي په دې شپه کې زپې ګمانو کوم چې دا حقدار دم دی دله فیصله ورکما او دا کوم شی باندې فیصله چې ما دله وکړه دا ګوره دله خیر نه دی بلکې د جهنم اور ځان لواخستو د حدیث کې اشاره ده له چې سره بد معاملې کوي چالاکی استعمالي او پر دې عمل په خپل شبا چالاکی باندې لاندې کوي رسول الله فرمایي جهنم اور لبدا سره الله بوشي دا ګوره زموږ څه کمال نه دی یره پلانټ ډیر چالاک دی دا وکیل لسما او دا رقم سړی دی او هغه رقم سړی چې سره معاملې شروع کړي تر څو پر چې ګټل نه دا پاتې کیږي نه رسول الله فرمایي زید جهنم دی یو حدیث کې راځي نعمان بن بشیر فرمایي وېزما پلار محمد رسول الله لړغه د شي ورته ویل چې رسول الله دا غلام دی ما دی بچی لور کې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې تا ټول بچیونه دا غلام ورکه وینا د شي غلام دی ورکړي دی وینا ودا رسولم غوي د سبا دی باندې غوي نه کوم بلکې د الله نه ویریږي د بچیانو په مابین کې عدل او انصاف وکړي وېزما پلار هغه صدقه بیرته زمانه واپس کړه یو پلار دې درې سنور ځامن لري او په دې کې یو شی یو بچی ورکې دی بل نه ورکې په دقه عمل باندې رب العالمین دا انسان دا پلار د جهنم لایق کی او د جنت نه محروم شي تاسو ورسوم مسلمانانو دا پلارونه کوي د مشرانه دا ابل لمنډه کې دې کشرانه دا ابل لمنډه کې دې منځانه دا بلکې ټول زمانو مبارکي د عدل فیصله د انصاف فیصله ابو هريره سے فرمایي وېزه نبی صلی الله علیه وسلم سره عمر یو سړی په غوا باندې شورو وې دی غوا ایستل شل ورکاته ورته ویل شلم اخلق لهذا مون خو دل نه پیدا شوی بلکې موږ د فصل خړوب د لپاره پیدا کړی شوی او به رسول الله ویل چې ما په دې باندې ایمان دی چې غوا خبره کوي د ابوبکر په ایمان دی د عمر یو لیورغه یو غړې واخسته شپونکې به شورغه په منډه باندې هغه اخلاص کړه دی لیور ته ویلې چې کوم ورځ باندې دی هغه شپونکې نه ته وتکتی لیورش نبی به دا څوک زمان اخلاص کی څوک به اخلاص کی وینا دي کی تاسو وګورئ یو سړی دی غوای ساتل دا غسر غلطه معاملې کې غلطه رویه فصل بینه خړو وي زمکه بینه چری کی بلکې باغی باندې سورلی کی او بارا د دې حدیث
مضمون داري چې په دغه عمل باندې الله رب العزت د انسان راول د جهنم لایق به جوړ کی. ابو هريره سے فرمای ویدری قسم سره رب العالمین خبر نه کړي قیامت پر ورځ باندې نه ورته وګوري. یو هغه سړی چې قسم کوي پر خپل سامان باندې چې زماره په الله باندې قسمي دا په دې باندې ما اخستره په دې باندې زمانه غواړي. او بل هغه سړی چې نمازګر مزنو سره قسمونه کوي چې مقصد بده کې د قسم باندې پردي مال نه اعلان دي. او بل هغه سړی چې د خپل اضافه او د خلکو نه منه کوي الله رب العزت به وایي وینن زه دې سړی د خپل فضل منه کوم ځکه دلته او ور کړی وي خلکو له نه ور کولې نن دا لایق دي شو چې دنه بس د خپل فضل منه کوم او جهنم لوي دا سړی به وځي. د نتیجه ده خلکو له ضرر دی دا. عائشہ رضی الله عنها وګړه د حدیث ذکر کړی لري چې ول زنانه وي او ار یو د خپل خاون په اړه کې خبره وکړه چې چا شکایت ته وکینو هغه خاون چې هغه زنانه سره ژوند کوي او د حق نه ادا کوي خطر بیت نه کوي خرچه نه کوي دغه د مرزه دغه د خپلوانو د خپلوالۍ غم نه کوي وې د شي انسان رب العالمین جهنم لبوشي. ځکه دې حقوق دي. عبد الله بن عباس فرمایي چې ورځ د انور تور شو نبی صلی الله علیه وسلم موږ ګډیر وګد مونږ وکي تر دې پورې سورې بقره ویلې به رکوع ډیر وګدا وکړه به قیام ډیر وګد وکي به بل رکوع به سجده وکړه اخر کې به دا خبره وکړه وېدا نور شپږ مې دا بنخي د الله دنه خونه د چا د مرد وجنه د چا د ژوند وجنه توريږي نه چې کله مدا حال ولود الله یاد کوي. نبی صلی الله علیه وسلم دې ملګری ویل یا رسول الله وېمم ته ولید په خپل ځکه لګ مخکې شو بیرته ورسه شوې دا ولی وان رایت الجنه ما جنت ولیدو یا جنت ما له خو درش پاګه کې د انګور یو ویګو اراده مو کړ چې هغه حواله مو تاسو ته خوراکو کې درسو پرې د دنیا باقی ور مو ولید ډېر بد منظره خو په دې کې مې اکثر اهل زنانه ولیدي. صحابه یا رسول الله دا ولی وې زکه دا زنانه چې د خاون ناشکری کوي په دغه ناشکری باندې رب العالمین دا زنانه جهنم لا بوتلي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لو احسنت وکبدی کې دې زنانه سره د ټول زمانہ نه کیږي ثم رات منک شیئا بمعمولی غلطی سره وګوري نو دا به دې خبره کوي چې ما رايت منک خیرا قط ما ستانه هیڅ ته خیر درې شي د کور منګ راغلیو په دې خبره باندې خاون لا zarar دی او څوک چې رشاد zarar اسباب برابرې. محمد رسول الله فرمایي د شي انسان با د شي زنانه به الله د جهنم لایق وګرځي. دا ګور څومره عادي خبره موږ تاسو معلومیږي. حدیث کې راځي عبد الله بن عمر فرمایي یو زنانه چې هغه په شو د وجنه هغه ساتلی و تر دې پورې چې مړ شو د خوراک وسه کې تنظیم ورتهونه کې فدخلت فيها النار الله رب عزت دمتقد وجنه سره جهنم لا بوتله. او بل تر به بل زنانه بدکارا یو سپه دغه د سکاک تنظیم برابر کړ و رب العالمین هغه په دغه معاملې باندې جنت لا بوتله. بد معاملې د حیواناتو سره د ملګرو سره د بچو سره د زنانو سره د شي خو د بری درسو شپته خو نه کې چې انسان جهنم په طرف باندې رواني. ابي مسعود البدري فرمای ورځ ما خپل غلام ولا په دې کمچینه باندې یو आवाज مې اوریدو چې اعلم ابا مسعود پوه شي ابا مسعوده وېزه پوه شم چې دا आवाज چره خو سخت غوسې نه ولې وې چې کله دا سړی باندې نږدې شو چې مې کاته محمد رسول الله مال ویل چې پوه شي ابا مسعوده پوه شي ابا مسعوده وې دا خپل کمچینه مې وغورځوله او به ویل پوه شي یا ابا مسعوده ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام نن خطبه دي غلام به خپل کشر باندې طاقت لري خو زماره فساد د الله باندې قسم چې الله بتا باندې سخت زور او طاقت ور دي. وچ دا خبره مال وکړه ما ویل الله ادرب مملوکا بعد ابدا دنن ورځنه را پدې خو تر مرګ او تر قیامت پورې به چرته یو غلام منوامه غلام وال کشر والا لکه راباج قراو کې دا عادت دي ما تحت بچي بده شو کیفیت باندې وای چې کله سترګ ورته نند کی کله بده کیفیت باندې وای چې دا سړي بالکل د قران نزله تور کی دا خود شي ګمان کې جدي بچي تربيت ورکوم لیکن محمد رسول الله فرمایي چې په دغه والو الله تعالی جهنم لبوشي. یہ تقاری لیکن ساده وال په مخ باندې والو د شي وال چې داغه ډوکه مات شي داغه سترګ ور باندې zarar ورشيږي نو الله رب عزت بتعالى دې د سزا درکې رسول الله فرمایي د جنت نه به منه کې د جهنم په طرف باندې روان شي. دا شرط تربيت دې شته کوي یره وکړي چې موږ نو دا قران نه یادې ابلیس دا خبره په دماغ کې ورچولې ده بل وایي چې وې دوی ویلي هو حر لوجه الله ودا رب العالمین درزاره پر ما آزاد کی رسول الله مالوی ویلي وکتا د آزاد کړي نه وي د جهنم ور به تسوځولې وي چې ستایو ماتحتی او سخت گزار غلط ورکی د غلامو اگر که صحیح نه استولې نه الله رب عزت به دې والو په نتیجه باندې تر جهنم منزل بوشي.
بد معامله باندې کې بلکې ښه معامله. انس بن مالک فرمایي وزیر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه صادر په غاړه باندې چورو چې هغه صادر سخت شړل یو باندې چې راخ کړو ځان لا تر دې پوری چې دغه داغ من محمد رسول الله په دې اوګه مبارک باندې وکړو په دې غاړه مبارک باندې به ویلي چې کڅمال د خیرات او صدقې سره مال راکا کړه. محمد رسول الله ورته وکاته فضحك به وخاندل ثم امر له بعطاء بیا ورته ډیره تحفه ورکړي. ګوره د دې بنده د غلام سره نرمه معامله وکړه دا پویدلونه کینه پکار دا چې خطرناک ملګری وسره چور دی ویل پورته کې رسمه کې لرو ولې قتل کې وی وښنه. معاذ بن جبل فرمای وی وسنه بخبل خاون لزر نور کې د دنیا د وجنه مگر کچیر د زر ورته ورکی مقابله وکي د خپل خاوند دا وی هغه هوره چې په جنت کې الله تعالی تیار کړی دا غدل وای چې دل زر مو ورکوا الله رب عزت ته اوجنه دا خو څور چې سره مسافر دی او عن قریب بس مخالره واپس. دلیل له بدی چې کله یو خزره هغه خپل خاوند له ضرر ور کوي دا سره خلو وي اېدی خلی والو نتیجه بدی چې د جنت پورا هغه بدی لپاره خیرو کې چې الله دې ته اوجنی سره خیر دا بچرته به خیر پیدا کی ای چیرته به خیر پیدا نه کی. عبد الله بن عمر فرمای وی محمد رسول الله فرمایلی دي چې ایڅوګه بتاسو کې ګوره دبل چا ګډه بزا خیره خوا دار الویش نه بغیر د ایزن داغنه وجدالا ودا داغه لپاره خزانه ده ته دا خو غنی چې ځا خزانه څوک ماته کی ستا دکان څوک مات کی نه چې کله یو سړی د بلچا به تور مثال غوا ده ګډه ده بزره اگر الویش ده هغه سره غلطه معامله کوي بد معامله کوي اې دې نتیجه بدای چې دا سړی بل الله د جنت نه منه کې د جهنم په طرف باندې بدار روان کی او دا معاملې سمو شو به جون کډیر اسانه. سهل بن حنزله فرمای وی نبی صلی الله علیه وسلم په وګ باندې تیرېدو قد نهق ظهره ببطنه چې داغه د اخیټه اشاره سره وځي شی ونوي ویل اتقوا الله في هذه البهائم وی ریګه الله نه دي سروي مبارکي په دې باندې سلیم کا کوي او خوراک مرتکه برابر وي چې کوم انسان په سولې کې او کاروبار په کوي او خوراک ورته نه برابرې د دې سړي نتیجه دا چې د الله د جهنم په طرف باندې روان کی بل طرف باندې وي بوزي. داود علیه السلام ویلي وی هغه زنانه چې بد اخلاق را هغه په خپل خاون باندې شدا لکه یو درون بوج چې سړی په سپینګری سړی باندې کېدی سره خیر له هغه بدوي شي نه او نیکه خزا وېدا د تاج دی لکه انسان چې بستر زرو باندې برابر کې کله چې انسان دی له ګوري د غسترګ ور باندې خېږي دی کې د خجل یو سخت خبر داود علیه السلام وکړه کله خاون سره چرته اخلاق خراب کړه بد اخلاقی دی وکړه ته د شی لکه یو بوج په سپینګری سړی نږدې چې ان قریب دغه ملا براماته کی او چې کله سړی په مسلمان باندې ظلم کوي د دې شي انسان زیب جهنمی جهنم. خبر فرمای وېزو یو انګرو ما او زما سره په دې عاصم بن وائل باندې پیسې وي یو ورځ په سوراله ما ورته چې پیسې مال راکا وېزه به تعالی درنه کم تر دې پر چې ته په محمد رسول الله باندې کفر وکي ما ورته زه ور باندې کفر نشم کولای تر دې پر چې الله تعالی کې به دروچت کی مال تر قیامت پورې هغه ویل خو پریدما چې زمړ شم او بیره اوچت شم او بیا مال او بچی راکړي چې بس تا قرض به ادا کم. الله دې خلکو مبارک به هغه ایتونه نازل کړه چې افرایت الذی ایت خبر په حال دا هغه چې کفر کړي به آیات نظم په ایتونه باندې وقالو به دې چې مال براکړي شمالن بچی او ولدن او اولاده ځکه zarar ورکه غلا تاسو دا خیدره چې قیامت ورځ قیامت کې بسره اعمال به زړه کم دا مؤمن له zarar ورکه دې zarar د پاره الله رب عزت ایتونه نازل کړه. اې دې ضرر ورکول مسلمان لډیر نقصان نه دی. یو نقصان دی چې د الله قهر د انسان له متوجي کیږي کته خپل خزل ضرر ورکي یا کزه خاون لا تخپل بچی لا خپل شاګرد لا خپل مزدور لا خپل سروي لا خپل ماتحت لا دویما چې د انسان سره یا حیوان سره ودا معامله وکړه دا به رب العالمین سره مخامخ شو بده شو کیفیت باندې چې الله به سره به معامله وکي به معامله سره جهنم لتلل دا به جهنم لاړ شي باندې دریم نقصان داري دا به معاملې د حیواناتو سره انسانانو سره زنانو بچو سره ودا امت مسلمه ځای کوي د منځ وړي ځکه ابو هريره سے ویلي وان الحبار لا يعذب في وكرها من ظلم الظالمين زمون د ظلم د وجه رب العالمین ودا ځان په خپل منځالو کې خرابوي او بربادي. څلورم نقصان وبد انسان به انسانانو کې اگر چې عمر وګړي او عمل بدی معاملې خرابوي. او پنځم نقصان داري وي دي شړي د خپل ځان سره دښمنی وکړه
تر دې پورې چې په ټوله جامعه کې داخله به سپګنی ومړه د پلانې سړې دي بد اخلاق سړې دي اې د سره ذمہدارم ناروا ده د خور لور ورکولم ناروا دي او د سره د قشه مجرم ناروا ده شاګردیم ناروا ده دا خراب سړې دي او دا د ورسلوله یو قسم ته غلطه لار جوړيږي او غلطه لار چې چاره لپاره جوړ کړه په هغه ټولو ضروري کې وسره دا سړې شریک دي د شي انسان د عمر رزق برکت به الله والی او دا شي انسان په بده باندې خلق معرفي کی او نه هم د شي انسان بل د جهنم په طرف باندې روان کی نو ځکه رسول الله فرمایي چې د اسلام 380 خو نه دي چې الله رب عزت کله چاله اراده خیر وکړي جنت داخله دو په څه خو کې د الله برخه ورکړي د بازو نه وساتي یو خو موږ تاسو اوسه یاد کې پایږي کې هغه داري بد اخلاقی بد معاملہ بد اخلاقی ځان خبره ده بد معاملہ د خځې سره بد معاملہ د بچی سره بد معاملہ د شاګرد سره بد معاملہ د مزدور سره بد معاملہ د هغه چا سره چې پتا باندې حقي بد معاملہ د خپل سرویس سره نتیجه به داشي محمد رسول الله فرمایي الله رب عزت آیتونه معلومیږي چې دا به جهنم په طرف باندې روان شي الله رب عزت موږ تاسو له بد معاملاتونو وساتي الله رب عزت موږ تاسو